په سلامونو مو هرکلی کوم درنو لیدونکو هیله ده چې ښه به یاست. آیا ډاکټر نجیب د افغانستان پخوانی ولسمشر اتل و او که خاین غدار؟ هر څه به د تاریخ له پاڼو راواخلو، تاسو ته به هغه د ده کارنامې د ده کړنې مکملې وړاندې کړو چې د ده په ټیم کې د ده له لوري ترسره سوي وي. فیصله او قضاوت تاسې خپله وکړئ چې آیا دا هم یو اتل و او که خاین غدار و له هېواد سره یې خیانت کړی دی. خو لومړی راځئ چې د ده په اړه یو څو لنډ کلیپونه د هېوادوالو واورو، له هغه وروسته تاسو ته معلومات وړاندې کوو. دا خلکو نه پوښتنه وکړي چې د افغانستان ولس جهاد دی، د افغانستان د ولس قرباني دی، د افغانستان د ولس مېړانې نن دا خلکو په وړاندې هم د سوال لاندې راوسته چې ډېر په ګستاخۍ سره نن نجیب متل او قهرمان متاسفانه. زه د څلورو شهیدانو وارث یم. علي صاحب دین دلته ناست زموږ مشر، او زما هر یو شهید آخري شهید ما د شپږ شپېتم کال شهید. ډاکټر صاحب نجیب د وروسپلوه او وروستی پرچمي جمهور رئیس و. 20 کاله وروسته یا 10 کاله وروسته که د کرزي صاحب خبرې هغه ځوان چې نوی پیدا کېږي، نن پیدا کېږي، پرون پیدا سوی ده او 10 کلنۍ ته رسېږي، د کرزي صاحب خبرې او ژړا وویني چې په ولس باندې ژړلو، وایي به چې دا قهرمان و. هغه چا چې رښتیا هم نجیب نه دی لیدلی، ډاکټر صاحب نجیب مظالم یې نه دی لیدلي، هغوی نن هماغه ویډیوګانې اوري، کاشکې موږ بلانس ساتلی. ډاکټر صاحب نجیب هغه څوک و چې دی د خاد رئیس و او خاد مستقیما د KGB لخوا هدایت اخیستلو. 40,000 افغانان بیگناه د هرات په کوڅو کې شهیدان شولو. آقای دکتر نجیب، ابتدا میخوایم بدانم که شما به ایشان هم لقب شهادت میتید یا نه؟ من فکر میکنم ما گناه میکنیم اگر کریمی شهادت به کسی که قاتل ملت افغانستان است به او لقب شهادت بدیم. چون من یک مصاحبه با آقای عبدالشکور مطمئن داشتم، اونا به جرأت گفتن که ما در یک اشتباه تاریخی بودیم و آقای دکتر نجیب را ما یک شخص متدین، وطن دوست و وطن پرست میدونیم. در حالی که در مبارزه خود به اشتباه بودید پس چرا شهید میخوانه؟ تاسې لنډ کلیپونه د ډاکټر نجیب په اړه باندې واورېدل. درنو لیدونکو، که څه هم د ډاکټر نجیب د افغانستان یو ولسمشر و او بسته پاچاهي تېره سوې ده مکمله، نو نشي کېدای چې دلته تاسو ته مکمل معلومات دقیق وړاندې کړو او په پوره توګه باندې وړاندې کړو، خو بیا هم هغه ځینې کارنامې مهم کارونه چې د په وخت کې سوي دي او د ده له لوري ترسره سوي دي هغه تاسو ته وړاندې کوو. قضاوت تاسو ته خپله پرېږدو چې آیا ډاکټر نجیب خاین و او که غدار و له هېواد سره یې خیانت کړی دی. لومړی ډاکټر نجیب د اختر محمد زوی و. په 1925 کال د اسد د میاشتې په 15مه د کابل په مرادخانۍ کې وزېږېد. په 1911 کال کې لومړنۍ زده کړې په کابل کې پیل کړې او په 1941 کال کې له لیسې څخه فارغ شو. په 1944 کال کې د کابل پوهنتون د MPCB په څانګه کې شامل شو. له دې نه وروسته په کابل پوهنتون طب پوهنځي کې شامل شو. خو له څه مودې وروسته له دندې ګوښه او له افغاني طبیعته بې برخې او د روسانو تر یرغل پورې په اروپا کې میشت شو. له اروپا وروسته مسکو ته کډه شو او بیا هغه وخت چې کله په کال 1990 کې سرو لښکرو پر هېواد یرغل وکړ، ډاکټر نجیب الله بیرته کابل ته راستون شو او یو کال وروسته د شوروي تر حمایې لاندې دولت د خاد د رئیس په توګه وټاکل شو او تر 1980 کال پورې پر همدې پوسټ باندې پاتې شو. د خلقیانو او جهادیانو بچیانو او پښترو ځوانانو، ډاکټر نجیب الله د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په انشعاب کې د ببر کارمل مشري ومنله او د کارمل په سویستي فکري مکتب کې وروزل شو. نوموړی د شوروي د خونړي یرغل سره سم اشغالګرو د هېواد د څارګرې ادارې مشر وټاکه. په دې دوزخي اداره کې د KGB بشپړ باور ترلاسه کړ او د ببر کارمل پر ځای د دولت د مشر په توګه مقرر کړ. د ګورباچوف د دستور له مخې د نجیب له لوري د ملي روغې جوړې د تګلارې اعلان، د افغانستان څخه د شوروي لښکرو وتل، د نجیب د حکومت د نسکېرېدو وروسته په افغانستان کې د ځمکې پر سر محشر جوړېدل، د شمال ټلوالې ملي او پښتني ضد جنایتونه، د نجیب لخوا د دې وحشت او بربریت د راتلو وړاندوینه او د طالبانو له لوري د نجیب بېلې محکمې په دار ځړول هغه څه دي چې د ځینو ناخبره ځوانانو له انده نجیب اتل شي. په دې ویډیو کې به د ځوانانو د پلرونو او د دوی د کورنۍ د مشرانو د خپلواکۍ د ګټلو د مبارزانو په وړاندې په خپله د نجیب خادستانو او د ده د حکومت چلند او کارنامو ته ځغلنده کتنه وشي. لومړی د دې لپاره چې د نجیب په شوروي ضد دریځ
او یا شوروي پالنه پوه شو، د هغه خپلې خبرې به واورو چې آیا نجیب رښتیا هم سرې لښکرې د افغانستان څخه ایستلې وې، آیا هغه ورباندې خوشحاله و چې له دې هېواده سرې لښکرې ووځي. هغه د 1965 کال د میزان په وروستۍ اونۍ کې د کابل په بالاحصار کې د شوروي پوځیانو د یوه کنډک د تللو په مراسمو کې داسې ملغلرې وشیندلې. نن موږ د شوروي د انټرناسیونالیستو سپاهیانو د یوه کنډک سره مخه ښه کوو چې خپله سوله دوست هېواد ته ځي. جنرال ګروموف په افغانستان کې د شوروي د 40م لښکر وروستی قومندان لیکي نجیب د هېواد پوځي چارې د شوروي پوځي سلاکارانو او ګوندي او دولتي چارې د ګوند په مرکزي کمیټه کې د سلاکارانو د کمیټې د مشر ویکتور پولیانیچکو د مشورو له مخې پر مخ وړلې. د ګورباچوف د حاکمیت په دور کې د شوروي د وزارت خارجه لومړی معاون او د شوروي د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې خاص مشر ګورګي کورنینکو ډاکټر نجیب الله د KGB پرېښودل شوی اولاد یاد کړ. نجیب په ښکاره وویل چې حکمتیار به پرې نږدم چې کابل ته راسي. هغه د خپلو ګوندونو یوې غونډې ته ویلي و له شماله به مسعود، له غربه به هزارګان، له جنوبه به حقاني او سیاف او له ختیځه به عبدالحق په کابل راسي او په خپلو کې به داسې وجنګېږي چې د کابل په کوڅه کې به وینې توی شي. مجاهدین به بدنام او موږ به نیکنام شو. د غونډې یوه برخوال ترې وپوښتل چې داسې نه ده، نو موږ باید د خپل وطن د لوړو ګټو په خاطر قرباني ورکړو او حکومت د مجاهدینو په منځ کې داسې شاته وسپارو چې ثبات ټینګ کړی شي. خیر دی زموږ یو څو ملګري دي پکې قرباني شي خو چې نظام ونه پاشل شي. د نجیب ځواب دا و چې د مجاهدینو په منځ کې حکمتیار دغه قوت لري او هغه نشي راتلای. زه غواړم هغه بیرون پاتې شي. کله چې ورته وویل شول آیا موږ په خپله د نظام ړنګولو ته زمینه برابروو، د نجیب ځواب دا و همگی را میمانیم خو حکمتیار از پیشم آمده نمیتواند وی بیرون و دیگران را داخل میکنیم، باز دیگران از دست او حکومت کردن نمیتواند. د نومبر په 14 2019 د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزیر سید محمد ګلابزوی کابل کې لیکوال ته داسې وویل په خوست کې مجاهدینو حملې زیات کړې، په ځانګړي ډول هلته د مولوي جلال الدین حقاني تر مشرۍ لاندې د زدرانو د قوم مجاهدینو لخوا پر دولت فشار ورځ تر بلې زیاتېده. خوست ته ننوتلو لارو کې مجاهدینو بریدونه کول. د هغه مهال د حکومت مشر ډاکټر نجیب الله وغوښتلم چې په خوست کې عملیات وکړم. هغه ته مې وویل چې د خپل قوم د وژلو عملیات نه کوم، خو ډاکټر نجیب الله وویل خپل قوم داسې وځپه لکه ستالین چې په جورجیا کې خپل قوم وځپه. نجیب یوه ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي و زه مګنیستو هایل مارین د ایتوپیا جمهور رئیس نه یم چې د کورنیو ګواښونو له امله وتښتم، خو د دې مېړني د مګنیستو په شان د تېښتې هڅه وکړه. افغان لیکوال رازق مامون په یوه لیکنه کې راوړي چې د نجیب په حکم د وژل شوي جنرال محمد اسیب شور ځوان زوی چې د اریانا د څلور لارې تر څنګ د مکرویانو په 130 بلاک کې اوسېده د نجیب د ځوړند جسد په لیدلو سره یې وویل چې ما همدا ورځ غوښتله چې خلک دې مړی ننداره کړي لکه تا چې زما د پلار په وینو لړلی جسد د تلویزیون په پرده نندارې ته کېښود. په 1959 کال کې د 2500 تنه شاوخوا ستاسو پلرونو د هرات په ښار ورننوتل. د ولایت د مقام سیمه ییزې رادیو او هوایي ډګر پرته په ښار واکمن شول. د ښار د بشپړ سقوط له ویرې د دولت یو غټ پلاوی چې په هغو کې د کارمل لوی پوځي سلاکار، د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د خاد رئیس نجیب هم هرات ته لاړ چې د هرات د بشپړ سقوط د مخنیوي په موخه اړین تدبیرونه ونیسي. پرېکړه وشوه چې شوروي او افغاني لښکر یې ښار محاصره کړي او تبلیغاتي پاڼې د چورلکو په واسطه په ښار کې واچوي چې ښار محاصره دی او هغه مجاهدین چې تسلیمیږي هغوی بښل کېږي. دا پاڼې نجیب او دفاع وزیر لاسلیک کړې. کله چې د 800 شاوخوا ستاسو پلرونو 3 جوماتونو ته د بښنې په تمه پناه یووړله او وسلې یې پر ځمکې کېښودلې. په یوه شپه نجیب د 300 تن شاوخوا ستاسو پلرونو بې له محکمې وویژل. خو د شوروي لوی پوځي سلاکار د مخالفت له امله نجیب ستاسو د پلرونو د قصابي ودروله. شوروي سلاکار په خپل کتاب کې د نجیب دا جنایت ځناورتوب او د هغه د سپي زوی یادوي. د کندوز ولایت په یو کلي کې باندې کمونستانو او روسانو په ګډ سره یرغل وروړ. د قتل عام نه وروسته د کلي یو شمېر پیغلې ښځې راټولې کړې په 2 هلیکاپټرو کې. کله چې دغه هلیکاپټر د کلي په سر فضا ته پورته شوې او په څو ګردشتونو سره لوړې فضا ته ورسېدې، نو هغه د کلي ښځې بربنډې د هلیکاپټرو څخه بیرته همغه کلي ته راوغورځولې چې ټولې په قتل ورسېدې او د ښځو حقوق چې کافران یې دعوه کوي سر ته ورسېدل. په 1959 کال د دلوي په 2مه نیمایي کې په جلال آباد کې 11 تنو شوروي پوځیانو د یوې پښتنې کورنۍ په 3 نجونو د هغوی د پلرونو میندو ورونو خویندو تر مخ جنسي تېری وکړ. وروسته یې دا 11 کسیزه کورنۍ ووژله. د هغوی په جسدونو یې تیل واچول او ویې سوځول او د دې کورنۍ 11 پسونه یې خپلې خیتې ته یوړل.
نجیب دا جنایت په بدلو جامو کې د غلیم کار ګڼي، خو شوروي جنرال دا جنایت د شوروي پوځیانو کار بولي. دلته د نجیب افغاني ضد او شوروي پالنې اصلي جوهر بربنډېږي چې د خپلو بادارانو د خوشحالولو لپاره یې د شوروي پوځیانو جنایت د خپلو وطنوالو په غاړه اچولو. په 1950 کال د حد په 24مه د 40,000 هغو مسلمانانو هیوادوالو وژل چې په هرات کې د ولسي پاڅون په توګه د کمونیستي رژیم په وړاندې راپورته شوي وو. په 1950 کال د روزې په میاشت کې د بګرام په هوایي ډګر کې د 200 صاحب منصبانو وژنه. په 1950 کال په حد کې د خوست په 15مه فرقه کې د 133 صاحب منصبانو ډله ییزه وژنه. په 1958 کال د جوزا د میاشتې پر 8مه نیټه د پوهاند غلام احمد نیازي، انجینر سیف الدین نصرتیار او استاد غلام رباني آتش په شمول د اسلامي نهضت د 115 غړیو ویرجن شهادت. د 1958 کال د سنبلې په 15مه د لغمان د علیشنګ په قلنجل کې د 6,500 کسانو یو ځایي قتل. په 1958 کال د اقرب پر 3مه په داخله وزارت کې د 12,000 وژل شویو هیوادوالو لیست رایستل. د 1958 کال د جدي پر 25مه د کندوز په چاردره کې د 900 تنه مسلمانانو هیوادوالو ډله ییز قتل. د 1950 کال د دلوي په 14مه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 200 کسانو ډله ییزه وژنه. د 1950 کال د دلوي پر 21مه په دشت ارچه کې د 2,500 مسلمانانو هیوادوالو وژل. په 1950 کال په پوځ کې د کودتا په تور د 2,000 صاحب منصبانو ډله ییزه اعدامول. د 1950 کال د ثور پر 9مه په کال کې د ښځینه پاڅون په ترڅ کې د 3 خویندو هر یوې ناهید، وجیبه او جمیله مظلومانه شهادت. د 1950 کال د اسد پر 2مه د میدان وردګ ولایت په چک او سید آباد ولسوالۍ کې تر 200 زیاتو مسلمانانو یو ځایي وژنه. د 1950 کال د جدي پر 19مه په خان آباد کې د 200 کسانو ټپي او شهیدانول. د 1961 کال د جدي پر 25مه په هرات کې د 40 هیوادوالو یو ځایي شهیدانول. د 1962 کال د قوس پر 13مه په غزني کې د 2,500 هیوادوالو ډله ییزه وژنه. د 1963 کال د سنبلې پر 28مه په بغلان کې د بمبار له امله د 150 ځایي اوسېدونکو شهیدانول. د 1963 کال په دلوه کې د کندوز په چاردره کې د 425 هیوادوالو وژل. د 1963 کال د دلوي پر 9مه په ننګرهار کې د 80 مسلمانانو هیوادوالو ډله ییز قتل. د 1963 کال د حد پر 22مه په قرهباغ او شکردره کې د 500 کسانو یو مخیزه وژنه. په 1964 کال د حمل په 6مه نیټه په کندوز کې د 900 مسلمانانو هیوادوالو ډله ییز شهادت. د 1964 د حمل په 25مه د پغمان په قره کې د 3,000 بې ګناه هیوادوالو ډله ییزه وژنه. په 1964 کال کې د میدان وردګ ولایت په نرخ او میدان کې د 3 بریدونو په اوږدو کې د 600 کسانو یو ځایي قتل. په دې وروستیو کې د هالند یوه څارنوال د امان الله عثمان له درکه د هغه 15,000 وژل شویو کسانو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې تر کمونیستي کودتا وروسته د کمونیستانو لخوا وژل شوي وو، چې راپور یې اوس هم په انټرنیټ کې موجود دی. ډاکټر نجیب شمالي ټلواله لکه په اوس وخت کې چې زموږ په هیواد کې د ډاکټر اشرف غني او د هم خاین غدارو له هیواد